بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ پنځم لیکچر دی د پاور پوینټ او په دغه لیکچر کې موږ ان شاء الله د ترانزیکشن او انیمیشن په اړه باندې خبرې کوو او سبا به ان شاء الله زموږ لاست لیکچر وي د پاور پوینټ باره کې او په هغې کې به مکمل کالکولیشن موږ کوو، مکمل هغه څومره د هغې به کویک سمري به وي، څومره شیان چې موږ ویلي هغه ټول هغې کې ان شاء الله ښیو او سبا به زموږ د خیره لاست دی ان شاء الله. د هغې څخه وروسته به تاسو ته په پاور پوینټ کې هېڅ قسمه پوښتنه نه پیدا کېږي، کوم داسې شی به نه وي چې تاسو ته ما هغه ښودلی نه وي او بل به ستاسو په پاور پوینټ کې انشاءالله هېڅ مشکل نه وي. تاسو به هر رقم کار، هر مشکل به تاسو ته خیره هوارولی شئ. نو زه راځم پاور پوینټ ته. پاور پوینټ ته چې کله راغلم دلته به زه ورکړم چې ورکړم پاور PNT به ورکړم and just after it enter. چې کله انټر کې نو را به شي لکه چې شته به راشي دا موږ ته ټولې پروجیکټ دي، دا موږ سره چې دا ما ټول په پریویوس ویډیوز کې ما مکمل ایکسپلین کړی دي. ښه زه راځم هلکه نن یو ښایسته انیمیشن ټرانزیکشن مکمل کوم، ډیزاین هم کوم او تاسو ته نن زه دا هم ښیم چې فرض مثال وختي چې دی نثار اسرار په بلانکي شي کې غلطي کې غلط شي او که نه اسراره چې فرض مثال موږ دغه سره کوملو سیکشن سره کوملو نن سیکشن یې مکمل بدلو. ته زه ورکوم نن خو دا خو مکمل ویلي انزرټ او ډیزاین یې مکمل ویلي که نه، بس معنا نن زه چې دا کله دی کله چې زه فایل ویم هوم ویم او انزرټ ویم او ډیزاین ویم بس هغې نه پس آزاد شم. زه په دې باندې پوهېږم چې هر رقم ډیزاین کوم شاګردان ما سره پوهېږي. پام دی ورته راول مې دې سټرکچر برابر کوم. پام دی اوس دې کوم چې افغانستان اول عنوان زموږ شو افغانستان. نن هم یو ډیمو کلاس دی خو نن هم یو پروژه ده، خو وړه پروژه سبا مکمل تکراري پروژه سبا. ښه نن لازم دا وشو نن یو وړوکې غوندې کې لیکنه کوم وړوکې چې رنټ او یو درې فایله لیکله ده وامې غسته. اوس خو تاسو غواړئ دا ترتیب کړئ، دین د ترتیبولی شئ، دین د ترتیب کړئ یا دلته غواړئ چې دا په څه شی کې لږه وړه کړئ، دلته کلیک کړئ، دلته کلیک کړئ داسې راشه دین یې وړه کولی هم شي، غټه کولی هم شي. پام دی ورته یا دلته راشه دین هم کولی شي کولی شي که نه. everything is possible from here. یا دلته کنټرول الوه او کنټرول شفټ ډاټ سره غټه کنټرول شفټ کامې سره شي وعلیکم السلام نو دې سره شی کېږي لږه دا کېږي ولیکل شو که نه. ښه یو خو دا شو که نه. ته یو ساده ما دا لږ را دې خوا کړې دلته کلیک کړه، دلته ګورې داسې کلیک کړه، داسې دې خوا یې کړه کوم ځای کې چې خوځې خوځولی شي دلته تا د ښه ښکاري دلته وکړه. دویم سلایډ چې کله دې باندې کلیک کوم دلته راځم خو د لومړي سلایډ ته څه ورکوم ډیزاین ورکوم. څه ورکوم ډیزاین. ښه اول لومړي دوه سلایډونه جوړوي دوه په یو ځای باندې ډیزاین ورکوم. دلته اوس راځم دلته ولیکم چې فرض مثال سپورټ به زموږ عنوان شي. څه شو سپورټ زموږ بل عنوان شو. دلته زه لیکنه کوم رینډو او دلته یو درې پاراګراف دلته هم علمه وامې غسته دلته آل کلیک سره کوم او کنټرول شفټ کاما لږې وړکې کوم وړکې مې کوم. راځم دا سټرکچر لږ برابروم ګوره ښه سټرکچر یې برابر کړه ښایسته ښکاري اوس که نه. راځم بل سلایډ علمه سلایډ چې دې باندې کلیک کړه انټر ووهه هم نوی سلایډ اخیستی شي او که په دې باندې کلیک کړي هم نوی سلایډ اخیستی شي ایز یې وش. ښه دلته کلیک کوم راځم بل سلایډ علم دې ته ورکوم فرض مثال یو دې ته نوم څه ورکوم څه خان من ورکوم کې کمپیوټر پروګرام اوس یو ساده خو دې بیخي دلته که دلته کلیک کړئ او بیک سپیس بټن ووهه دې منځ ته به راشي راغی قرآن راغی که نه. دلته یو لیکنه کوم فرض مثال رینډ دلته دو پاراګراف علم انټر وامې غسته دې کې د کلیک کوم دا لږ وړوکی کوم وړوکی مې که که نه. راځم دا سټرکچر ولا برابر مې که شو. زه راځم د څلورم لیکچر څلورم سټپ کې علم خو داسې نه علم داسې ډیزاین علم داسې ډیزاین څلورم کې زه داسې ډیزاین علم پاس لیکم عنوان لیکم چې فرض مثال بټیکوچ لیکم د خپل کلي نوم ولیکلو صحیح شو. او دلته راځم عکس ورسره ورکوم د خپل کلي عکس ورکوم یا راځم یو ګراف ورکوم یا فرض مثال لازم یو ویډیو ورکوم چې هر څه زما خوښې ورکولی شم. زه راځم داسې کار وکړم یو عکس ورکوم فرض مثال بټیکوټ مې ولیکلو دلته راځم فرض مثال د ماشومي عکس ورکوم دا وړوکی کوم جسټ ته هر رقم شی ورکولی شي. ته بټیکوټ چې که نه که فرض مثال بټیکوټ کې زلزله شوي یا فرض مثال سیلاب راغلی بټیکوټ پاس ورکړه او چې کله بټیکوټ ورکړه لاندې سیلاب ځپلې سیمه وښایه تاسو کولی شي. مثلا د لومړي سلایډ ته ډیزاین ورکوم دې ته ورکوم دغه ډیزاین ورمې کوم خو دغه ډیزاین ته دلته اوس غلطیانې دي ګوره دلته کلیک کوم لاندې راولم یا د پاس وړم چې کوم ځای کې تا له ښه ښکاري دلته لاندې راولم. اوس دلته کلیک کوه دلته لیکنه غلطه ده لیکنه صحیح کوې داسې که لیکنه ترتیب کوه اوس وګورې
دي کنه څه شو څه نشو څه شو کنه خدي د خو دا ډیزاین کو ساده دا ډیزاین زه نو ورکول غواړم څه شي کې دلته ګوره کلیک کوله دلته کلیک کړئ سوري څه شو کنه دلته کلیک کو دي کې څه غلطي ده هم صحیح کا ته ویل کېږي سټرکچر برابرول چې برابرول دام شو خاول لازم دي ته انیمیشن ورکما کنه راځو نو موږ دا درس ترانزیکشن معنی څه شي ټول صفحه ته ډیزاین ورکول ټول صفحه ته څه ورکول ډیزاین ورکول چې کله صفحه ته او هو یو بل شی باندې شو استاده د سکارو کا مړه ته دا ورکړې کنه دی اوله صفحه کې خو کلی بسم الله راول شروع بسم الله باندې نو څنګه چل کوم اول په دې کلیک کوم انټر وهم خالي صفحه مې واغسته کنه اوس څنګه چل کوم دا لاندې ما پاس راوړم دا کله کني سم سي نیول شي د سکله کونی سره سي د سي راولې هم هغه اول شو د مشو او د بسم الله راولې کنه اذا دې کو بسم الله بسنګ راولې ونورد راول اول ونورد کولاو کوي ونورد باندې شکل کولاو کو دا لغټ کوي ورخه لیکم بسم الله اف डी لیکم الټ ایکس او لیکل بسم الله به واسه کاپی وها کاپی دی ورا شکم دي کې دلته لیکي کنه ولیکل شو ها او دلته کلیک کوم دي کې په کار دی ګوره ها بسم الله دلته په کار دلته ولیکا غټای او غټو مې هم د سکلیک کا دې نه هم غټول شي تراشه دې نه هم غټول شي ها واړه غټه دې نه هم کوي شي ها چې سمو خوخوي کوي ما دومره خوخه ده بسم الله ولیکل ته لیکم چې ته لیکم my topic is about Afghanistan and sports and education وش ګونش دا ما دا وش خا ټاپک چا برابر کړی دی ټاپک برابر کړی دی کنه prepared by میرویس شي ساته خلوص شي هاشمی څه شو کنه دا برابر شو اوس لازم دې ته چې ورکوم د ټولې صفحې ته دا ورکوم ترانزیکشن ورکوم دې ته یا ټولې صفحې ته دا ټول مختلف قسمونه چې سره کوم څه خوښه ورکا زه اول صفحې ته داسې ورکوم عموما زه ته دا ورکوم اوس دې نه کولای شي تاسو ته ډیوریشن زیات کړئ چې ما ته سلو کولی وشي ګوره ښه طالب سلو کولی ویږي څومره چې سلو کولی شي تیزی د هغې نه ډیوریشن چې څومره کمیږي به چې څومره سلو کېږي تا ته به سلو کېږي ایزه شو دلته ورته ساوند ټاکلی شي دې ته ساوند ورکړه فرض مثال دې داسې کار وکړه ګوره ښه ګوره ورته ښه فهم دی ورته چې سره کوم ساوند ډېر ساوندونه چې کوم ساوند دې خوښوي لکه فرض مثال داسې سره کوم ساوند دې خوښوي ساوند سره هم ټاکلی ساوند سره نه ټاکي راشه نو ساوند ورکړه ښه دې ته خو مې ورکړه سټایل که نه اوس راځم بیا اخر بیا ترانزیکشن کې بیا د لیکنې ته ورکوو ښه انیمیشن خو دې پېژنده که انیمیشن معنی صفحې ته تغیر ورکول ترانزیکشن څه معنی ترانزیکشن څه معنی ټول صفحې ته تغیر ورکول انیمیشن څه معنی د لیکنې ته تغیر ورکول اوس راځم ګوره بسم الله خلک تغیر نه ورکوي بسم الله داسې را روان وي بسم الله خو بس خلک خپل حال باندې پرېږدي زه هم دې ته تغیر ورکوم نو دې باندې کلیک کول دلته راشئ دا ټول ډیزاینونه دي دا هم ډیزاینونه دي ما کوم دې باندې کوم باندې کلیک کوي خو زما چې زیات خوښېږي زما دا خوښېږي زه دې باندې دلته راځم او راځم فلپ ته راځم ګوره ښه زه دا ډیزاین کوم ګوره دغه ډیزاین زه اولې صفحه کې دغه ډیزاین کوم دویمه صفحه اول صفحه ته خو دا شی واغسته که نه اوس به راشه دلته ورته څه وکړم سیکشن به ورته بدل کړم د بلې صفحې ته زه بل لکه معلوم ها سیکشن بدل کړه که نه اول صفحه کې سیکشن بدلېږي نو خیر پروا نه کوي سیکشن به کلوز کوي خیر دې صفحه کې سیکشن بدل کړه ګورئ ها په فهم دی ورته اوله صفحه کې سیکشن بدلوي اوله کې مو بدلاو دویمه صفحه کې ډایرکټ سیکشن بدل کړه او دې ډیزاین ورکړه ګوره فرض مثال داسې ها مشکل شته نشته دې باندې کلیک کړه ګوره داسې کار وکړه تعالی اوس صحیح کړه ها دې سره ولا څه شو که نه خو اوس راځم دې ته د ټولې صفحې ته ترانزیکشن ورکوم ټولې صفحې ته سره کوم ورکوم داسې ورته ورکوم داسې څنګه دی ته دغه زیات کړه ها صحیح شو اوس دې ته خو سوري دا اوس دغه انیمیشن ترانزیکشن خو مې ورکړه انیمیشن به مې ورکړو که دې باندې کلیک کړه ته انیمیشن هم ورکړو انیمیشن ورته داسې کړه داسې ها
څه شو او کدی لیکنه ته ورکې دی باندې کلیک کا هغه د ورکړ شو کدی لیکنه باندې کلیک ورکې کینی ورکې مې دا شوکاټ نو ته چوکاټ کې ور داخل کا ګورخه چوکاټ نو ته چوکاټ کې ور داخل کا ها او دې ته ورکې ها دې ورکې ایته مرکه بس او شو دې د انیمیشن ټرانزیکشن ورکړ شو دې ته راځم دې کې صاحب بدلو مګورخه سیکشن بدلوم کو سیکشن بدل کا کنه دې تور کا سره کوم ډیزاین کوم فرض مثال یوزر ډیزاین ورکوم پام دې ورته یا مثلا دا خو به خبره کار ډیزاین دلته راشه اته دا ورکه هم پام دې ورته او دې عنوان د شی ټرانزیکشن ورکوم کنه انیمیشن ورکوم عنوان دا ورکه او د ټول صفحه ته اول ټرانزیکشن ورکوم ټول صفحه ته سره کوم ټرانزیکشن ورکوم فرض مثال دې ورکوم هم دا به لکسلو کوم ورکه تاسو رسېخ کارش دا ټرانزیکشن شو اوس د عنوان د انیمیشن ورکوم دی عنوان کې به ودرېږي انیمیشن ورته ورکړي ورغه عنوان د فرض مثال د څور کوم دسیو د سیمانه د فرض مثال دسی دا هم څه نه دی مې دا نه خو شوري خسته او شغه څنګه اوس نه راځي دا هم څه نه دا صحیح دا د ډیوریشن لږه کا ګوره ها اوس د پریویو والے سپورت دې ته کتن ورکوم نه خبر پروا نه کوي ده څلورم سټپ تر هغه دې ته هم څه بدلوم سیکشن وته بدلوم سیکشن وته بدل یله کوم ډیزاین ورکوم لازم ډیزاین ته په فرض مثال ورکوم چې دا ډیزاین ورکوم پاتې ورته سره کوم ډیزاین چې ورکې ګور سره کوم د ډیزاین ته ورکوم ها یو ساده کارو کدا ماته لک صحیح کړل کلیک کړئ صحیح شو تاسو ورکه و دا کمپیوټر پروګرام نه دی ته انیمیشن ورکړه ته انیمیشن ورکوم فرض مثال دې ورکوم ورته ګوره راځم دې ته دې کوته ورکوم دې فرض مثال دې ورکوم ها وره دلته شي ما دا ته دې ته ګوره ها ډیوشن ته لګ زیات کا ګوره باندې ورته دې کوم خدای څه مې ورکړه کنه اوس غواړم چې ساده کار وکړه دغه سلایډ ما په کار نه دی دا ته خو هغه به څنګه خو کې دی باندې کلیک کړئ او ډیلیټ وها ډیلیټ دا په کار نه دی باندې کلیک ډایرکټ ډیلیټ کړئ دا باندې کلیک کسنی میږي په وینډوز بټن باندې کلیک وشي ډیلیټ ته اوسه ما نه سلایډ په کار نه سلایډ مو واغسته خو دا مال پاس اول ځر کې راولې دی باندې کلیک ونیسو د پاس راولې ها اول سر کې برش اوسه اول سر کې ډیلیټ کوم دی باندې کلیک کا ډیلیټ وها اوسه دې ډوپلیکیټ لا دی باندې کلیک ډوپلیکیټ واله ها یا کو د سینال ته هم تراشه هم ته دی باندې کلیک کا او هم تراشه تران راشه ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ ول نو ساده ډیلیټ کوم دام ډیلیټ کا خو سیف کوم طریقې ځکه خدای کې بل خبرم د خدای خیر دلته راځم دلته خبر ما تاسو ته پرې غوسه و انسرټ کې دا خبره انسرټ کې ما خبره پرې غوسه و دا سپیکر وته غواړي کنه کله تاسو یو طریقې کې تاسو کارو کوي کنه چې پونتون کې تاسو استاد یې کنه هغه ناراضي نو هغه سلیډونه برابرې او سلیډون سره خپل आवाज تیر کاپی کوي هغه تشریح کوي بکی کو استاد نمی طلب سلیډ خپل خبرې کوي لکه زوس کوته یو زیو تشریح کوم ګوره دې تشریح کوم بسم الله الرحمن الرحیم my topic is about Afghanistan and sport and education prepared by Mirwais Hashimi. Okay, so this is my inwan and I will describe today. Okay, وره اوکی می ورکنه دا راغی کنده څنګه چلو کې دا به خیر اول دې کې دي دلته وسره څنګه کېده اوس دا تشریح کوي دې باندې کلیک دی باندې بسم الله الرحمن الرحیم my topic is about Afghanistan and sport and education prepared by Mirwais Hashimi. Okay, so this is my inwan and I will describe today. Okay, وره اوکی می ورکنه تشریح کی راشه دا تشریح کې دې سره ما راوړه دې سره به خې کټ کابل لا ولا سره ولا سیکشن ورته بدلې کنه وې سیکشن دې سره نشته سره دې سره شته وې دې سره مې کړې کنه دې سره نشته څومره خسته اوس را شو کاپی کول پاتې شو مونږ کاپی کول به دوه قسمه کوو یو فول سکرین بل هاف سکرین فول سکرین د لازم سیف تا اول هاف سکرین کاپی کوم سکرین کا هاف سکرین معنا د لومړی اپشن هاف سکرین ته ځکه کوم فرض مثال پریزنټیشن نمبر 1 سکرین باندې کلیک کوم دا به سیف شي یو بل له فول سکرین دلته ځکه لیکوم ګوره سیف باندې کلیک سیف اس باندې کلیک کوم راځم دیتا او کوته غواړم چې فول سکرین سیف کړه کزما غونډه کې دا شی ته بچو کې پاور پوینټ شو چې شي پاور پوینټ شو او د پی ډی اف خاص سلایډونه خلک نه چاپ کوي
هلته ولیکې پاور پوینټ شو دې باندې وکلیک کړي. ها دې ته نوم بدل کړه، هلته ولیکه 2 کوم ځای کې کاپي کېدل دا سیف سیف نه کوم باقي دا کټ کا ګوره ښه په دواړه کې ماته کومه سره کاپي شو ګوره دا ګوره اول فول سکرین دا دی ګوره ښه دا دی والا فول سکرین. اوس صرف کلیک کوه دا به کېږي ګوره ښه واستا کلیک سره ورسه کېږي ګوره باندې ورته ګوره بیا کلیک ګوره ښه کلیک بیا کلیک ګوره ستا کلیک سره ورسه کار کوي. ها وشو دا دی والا هاف سکرین دی دا دی والا شي وړوکی سکرین دواړه وشو که نشو وشو که نه آفرین. نن زموږ لیکچر هم دومره انشاءالله سبا زموږ اخیانی لیکچر دی او څنګه چل به وکړو د خیر حسنې میږي پروجیکټ به واخلو پروجیکټ به وکړو خبره ختمه صحیح ده انشاءالله وجن باقي او که تاسې هم دومره زده کوئ هم تاسو له کافي دی مشکله نه جوړوئ سبا به کې اضافه پروجیکټ جوړوي اضافه دی که تاسو والم که والم د ټول درس سمري ده خو خیر وابلو